الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. د ملي تلویزیون محترم لیدونکو کتونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه صفی الله حماس د نبوي سیرت له خپرونې سره یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. محترمو، په تیرو څو خپرونو کې مو د کفر او اسلام هغه ستره معرکه ستاسو په خدمت کې بیان کړه چې د سیرت په کتابونو کې د احد د غزا په نامه یادول شوی. که څه هم د کفر او اسلام یوه ستره معرکه له دې نه یو کال وړاندې د بدر په نامه هم ترسره شوې وه. په هغې غزا کې الله رب العزت مسلمانانو ته ستره و عظیمه فتحه او بری ور په برخه کړه. داسې فتحه او کامیابي چې د اسلام رعب دبدبه په کفري قوتونو او ځواکونو باندې ثابت او نقش کړ. داسې یو فتحه او بری چې قرآن عظیم الشان هم وستایله او د بدر د ورځې معرکې ته یوم الفرقان وویل. نه یوازې الله رب العزت مسلمانان فاتح کامران او سرخرو کړل، بلکې هغه ځواکونه، هغه طاقتونه چې مسلمانان یې په حس کې هم نه حسابول، هغوی په زړونو کې د اسلام او د مسلمانانو وقعت، وقار او منزلت ثابت شو. هغه چې له دې وړاندې مسلمانانو نه سترګه نه سوځېدله، اوس مسلمانان د یو ځواک او قوت په ډول تسلیم کړل. او نه یوازې دا چې الله رب العزت په هغې غزا کې کفارو ته شکست ورکړ، بلکې د نړۍ په نورو قومونو باندې چې کوم رعب او دبدبه د دوی پرته وه، هغه الله رب العزت ترېنه سلب کړله. له دې یو کال وروسته د هجرت په 3 کال د شوال د میاشتې په 9 نیټه د احد په نامه غزا ترسره شوه. په دې غزا کې که پروردګار عالم هغسې بری، فتحه او کامیابي مسلمانانو ته نه وه ورکړې، خو دا غزا هم د حکمتونو، پندونو، نصیحتونو څخه ډکه غزا وه. اسلامي تاریخ دا غزا نه یوازې ذکر کړي، بلکې په دې غزا کې د مسلمانانو شجاعت، میړانه، بهادری په هغه ټکو باندې یاده کړې ده چې هغه د راتلونکي نسلونو دپاره معیار او پیمانه ګرځېدلې. موږ او تاسې که د احد د غزا په تاریخ باندې یو ځل مرور وکړو، نو موږ ته به دا واضح او معلومه شي چې دا یوازې غزا نه وه، بلکې د پروردګار عالم له طرفه ازمایښت، امتحان، د مسلمانانو د ثابت قدمي دپاره یو مدرسه وه. الله رب العزت مسلمانانو ته د دغه غزا له امل داسې درسونه ورکړه، داسې عبرتونه او پندونه او نصیحتونه او حکمتونه ورته پکې ایښي وه چې په راتلونکي کې د مسلمانانو لپاره مشعل راه او د ژوند یو اساسنامه او یو اصولنامه یې تشکیل کړله. په دې کې هیڅ شک نشته چې په ظاهري توګه په دغه غزا کې مسلمانانو ته ستر زیان ورسېده. داسې زیان چې د اسلام تاریخ بیا هغه جبیره نه کړی شو.
نه یوازې دا چې د رسول صلی الله علیه وسلم پکې مبارک غاښونه شهیدان شو، جسم مبارک زخمی شو، له بدن مبارک څخه یې وینې تویې شولې، بلکې د رسول صلی الله علیه وسلم تر څنګ راغونډ ستر او عظیم اشخاص او جلیل القدر صحابه کرام هم په دې غزا کې قرباني شول. نه یوازې دا چې انصارو ستره قرباني ورکړله، بلکې مهاجرینو هم خپلې وینې پروردګار عالم ته نذرانه کړلې. نه یوازې هغه کسان چې رسول صلی الله علیه وسلم ته پناه ورکړې وه، بلکې د رسول صلی الله علیه وسلم د کورنۍ غړي هم د دې غزا قرباني شول او د اسلام لپاره خپل ځانونه نذرانه کړل، چې د هغې له جملې څخه د رسول صلی الله علیه وسلم سکه تره خواخوږی او د رسول صلی الله علیه وسلم د لښکر مشر قمندان سپهسالار سید الشهداء یوم القیامه حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه هم په دغه سترې معرکه او غزا کې خپل بدن پروردگار عالم ته پیش کړ. روایت وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم پر وړاندې نور هم ډیر اشخاص شهیدان شوي، خو رسول صلی الله علیه وسلم ته دومره صدمه، غم او خفګان نه ده رسېدلی لکه څومره چې د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه په شهادت باندې د احد په ورځ ورسېد. صحابه کرام روایت کې چې رسول صلی الله علیه وسلم کله د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه جنازه ادا کوله، نو مبارک صلی الله علیه وسلم په ژړا شو او ژړا یې تر دې حده ورسېدله چې آواز مبارک یې لوړ شو. صحابه کرام وایي مونږ رسول صلی الله علیه وسلم نه له دې مخکې او نه له دې ورځې وروستو بیا داسې غمجن لیدله. کفارو نه یوازې دا چې هغه په شهادت رسولی او بلکې د هغه بدن یې مسله کړی و، غوږونه، پزه، شونډې، حتی سترګې یې ورته راښکلې وې. د احد غزا تش په نامه غزا نه ده، دا د مسلمانانو د ایمان د اندازه کولو یو معیار او پیمانه وه چې الله رب العزت مسلمانانو ته دا ورځ ور په برخه کړله چې په دې کې معلوم کړي چې څوک د رسول صلی الله علیه وسلم مخلص ملګری دي او څوک د رسول صلی الله علیه وسلم سره په چل او دوکه کې دي. په دې کې هیڅ شک نشته چې د رسول صلی الله علیه وسلم تر څنګ راټول ټول صحابه کرام مخلصین خالص د الله د رضا په خاطر ایمان راوړونکي وو، خو یو څو تنه منافقین هم د رسول صلی الله علیه وسلم سره راغونډ شوي وو او د رسول صلی الله علیه وسلم په صف کې شامل وو چې د احد د دې سترې ورځې او د دې سترې و عظیمې غزوې له امله الله رب العزت د هغوی او د مسلمانانو ترمنځ تفکیک او تمیز وکړ. محترم لیدونکو، د سیرت په کتابونو کې د احد د ورځې د شکست او د فتح اړوند زیاتې لیکنې او تفسیرې موجودې دي چې موږ د سیرت د کتابونو په رڼا کې یوه لنډه غوندې تبصره ستاسو محترمو لیدونکو په وړاندې ږدو. په دې کې هیڅ شک نشته چې د احد معرکه په یو ډول د کفارو په کامیابۍ پای ته ورسېده، ځکه چې
مسلمانانو په دې کې ستر او نه جبرانېدونکی زیان ولیده. نه یوازې دا چې بدنونه زخمی شول بلکې د دوی له جملې څخه 80 تنه جلیل القدر سپه سالاران د رسول صلی الله علیه وسلم عظیم قمندانان په شهادت ورسېدل. او مسلمانانو داسې غم ولیده چې بیا د اسلام په تاریخ کې داسې ستر غم مسلمانانو نه ولیدلی. خو د دې هر څه باوجود موږ دا نشو ویلی او نه د تاریخ څېړنه او تحقیق موږ ته دا اجازه راکوي چې ووایو چې دا د کفارو فتحه او د مسلمانانو شکست و. ځکه چې د هغې زمانې سره سم د فتح او شکست د ماتې او د کامیابۍ خپل اصول او رواجونه و. په ظاهري توګه خو مسلمانانو زیان ولیدل، د بدن غړي یې پرې شول، بدنونه یې چور چور شول، د کورنۍ اشخاص یې له لاسه ورکړل. هغه ستر او عظیم اشخاص چې شمار پکې د اسلام ستنې او بنیادونه و هغه یې له لاسه ورکړل. خو دا مونږ د کفارو په بری او د هغې په فتح باندې نشو تعبیرولی، لاملونه یې درته بیانوم. خو محترم اوریدونکو د اوس وخت دپاره یوه لنډه دمه لرو، له دمې وروستو بیرته راګرځو، له مونږ سره پاتې شئ. محترم اوریدونکو بیا هم ښه راغلاست. د احد غزا که په ظاهري توګه د مسلمانانو په زیان و، خو مونږ دا نشو ویلی چې دا د کفارو په قاطع او پریکنده فتح باندې پای ته ورسېدله. ځکه چې که موږ او تاسې د احد په غزا باندې یو سرسري نظر واچو او د هغه وخت د غزا او د جګړې له اصولو سره موازنه کو، نو موږ ویلی شو چې د احد غزا یو مغلوبه جنگ و. که څه هم مسلمانانو ته پکې زیان د کفارو په مقابل کې زیات واوښت، خو دا د کفارو واضح او پریکنده فتح او بری نه و. د هغې لومړی دلیل دا ده چې که موږ او تاسې د احد په غزا کې وګورو، کفار په دې ونه توانېدل چې مسلمانان له مرکز څخه په شا کي. تاسې وګورئ که څه هم مسلمانانو ته ظاهري شکست ور په برخه شو او ځینو میدان پرېښوده، خو البته مرکز کې یو څو تنه صحابه کرام له رسول صلی الله علیه وسلم سره راغونډ و چې په خپل کامل او بشپړ وس او توان سره یې له کفارو څخه د رسول صلی الله علیه وسلم دفاع کوله. فتح خو په هغه وخت کې وي چې کله جانب مقابل میدان پریږدي او په تیښته بریالي شي. مسلمانانو تر آخره پورې میدان پرې نه ښود او مرکز یې کفارو ته تسلیم نه کړ. هماغه چې رسول صلی الله علیه وسلم په داسې وخت کې چې محاصره و، د رسول صلی الله علیه وسلم جانثار صحابه کرامو هغه محاصره ماته کړله، رسول صلی الله علیه وسلم یې د کفارو له چنګل څخه محفوظ او مامون داسې یو ځای ته انتقال که چې هغه ځای ته کفار ورپسې ور نغلل. دویم دلیل دا چې که موږ او تاسې وګورو د احد په غزا کې که څه هم کفارو ته تاوان د مسلمانانو په نسبت ډیر کم اوښتی و، خو بیا هم په دې ونه توانېدل چې د مسلمانانو له جملې څخه یو تن د دوی بندي یا اسیر کړي. نو ځکه موږ ویلی شو چې دا قاطع او پریکنده د کفارو فتح نه وه. په بدر کې تاسې وګورئ، رسول صلی الله علیه وسلم او د هغه جان نثار صحابه کرامو نه یوازې دا چې د کفارو 80 تنه سرداران وژلي وو، بلکې 80 تنه یې ترېنه اسیران او بندیان کړي وو. هغه وه قاطع او پریکنده فتح او بری. نو کفارو د احد په غزا کې یو تن هم له مسلمانانو څخه بندي نه کړ. نو ځکه موږ ویلی شو چې دا د کفارو قاطع فتح نه وه. دریم دا چې د هغه وخت د رسم و رواج سره سم
د جګړو د اختتام نه وروستو دا اصل او اصول و چې کومه ډله به کامیاب او بریالی شو هغې به د جګړې په ډګر کې 3 ورځې قیام کو، هلته به اوسېدل، جشن به یې لمانځه او خپل هغه بری او فتحه به یې لمانځله. خو د احد په ورځ چې مسلمانان وځپل شو، وټکول شو، وربړول شو، خو له دوی څخه زیات غمجن کفار وو، ځکه هغوی په ویره کې وو چې مسلمانان بیرته راونه ګرځي. هماغه و چې ابو سفیان له د احد له غزا څخه د مکې په لور حرکت پیل کړ او د میدان د احد څخه یې خپلې پښې سپکې کړلې. دا د هغې په ویره باندې دلالت کوي. نو دا د هغې قاطع بری او فتح نه وه. که چیرې هغې قاطع فتح ترلاسه کړې وی نو 3 ورځې به د احد په میدان کې جشن کړی و، د هغه زمانې یا د هغه وخت د رسم و رواج سره سم. داسې ونه کړل. نو ځکه موږ ویلی شو چې دا د هغې قاطع پرېکړه نه. بل دا چې که موږ او تاسې وګورو دغه غزا 3م پړاو ته لاړه نه شوه. یعنې کفارو دا کولی شو چې مسلمانانو له ځپلو وروسته په مدینه منوره باندې برید کړی وی، د دوی مالونه یې په غنیمت کې نیولي وی او د دوی اسیران یې غلامان کړي وی، خو داسې ونه شو کړی. نه دوی له مسلمانانو څخه د غنیمت په شکل یو تار هم ترلاسه نه کړه او نه یې کوم یو بندي له مسلمانانو څخه ونیوه. نو دا هغه لاملونه و چې موږ د دې په نتیجه او پایله کې ویلی شو چې د احد غزا د کفارو او د مسلمانانو ترمنځ مساوي پای ته ورسېده. نه دا د کفارو واضح بری او ګټه او نه د مسلمانانو. که څه هم په زیان کې مسلمانان له کفارو څخه زیات وو، یعنی مسلمانانو ته د کفارو په مقابل کې زیان زیات ور اوښتی و. خو دا په دې معنا نه ده چې مسلمانانو دا غزوه بایللې او کفارو ګټلې ده، ځکه د ګټې او د بایلود کوم اصول چې و کفار پر هغې باندې صادق رانغلل. که موږ او تاسې وګورو چې کله رسول صلی الله علیه وسلم علي رضی الله عنه ته وویل چې لاړ شه وګوره چې کفار څه کوي، نو چې هلته علي رضی الله تعالی عنه ورغی ویې کتل، ګوري چې ابو سفیان لګیا ده او خپل بارونه تړي. نو رسول صلی الله علیه وسلم علي رضی الله عنه ته فرمایلي وو که چیرې هغې په اسونو سپاره وي او اوښان یې همداسې خوشي کړي نو پوه شه چې دوی دوباره حمله کوي، او که چیرې په اوښانو سپاره وي او اسونه هم داسې خوشي کړي نو پوه شه چې دوی د مکې په لور روان دي. خو چې کله هلته لاړ ګوري چې په اوښانو سپاره دي او اسونه یې همداسې ځان سره روان کړي دي، دا په دې باندې دلیل و چې دوی د مکې په لور روان و. ځکه دوی ډارېدل هسې نه چې مسلمانان پر دوی باندې بیرته د یو منظم ډلګي په شکل کې راوګرځېږي. کفارو کولی شو ځکه چې مسلمانان ډیر چور چور و، زخمیان و، ژوبل و، شهیدان و، پکې وس او توان نه درلوده چې نور د کفارو سره په همدې ورځ باندې مقابله وکړي. هغوی کولی شو چې پر مدینه باندې یې برید کړی وی، خو داسې ونه کړه ځکه چې هغوی فتح نه وه ترلاسه کړې. هغوی اوس هم لا په ویره او ډار کې وه. نو ځکه موږ ویلی شو چې د احد غزا د پروردګار عالم له طرفه پر مسلمانانو باندې ازمایش و، خو داسې موږ نه شو ویلی چې په احد کې مسلمانانو شکست او کفارو بری ترلاسه کړ. محترمو لیدونکو، قرآن عظیم الشان هم د احد په غزا باندې ډیره عجیبه تبصره کړې ده. د آل عمران په سوره کې 80 شاوخوا آیاتونه الله رب العزت د احد د غزا اړوند نازل کړي، چې ابتدای د آل عمران لدی آیات څخه ده: وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. د دې رکوع لدی آیات څخه الله رب العزت د احد د غزا هغه تذکره کوي. په دې جګړې کې الله رب العزت مسلمانانو ته ډیر حکمتونه او ډیر عبرتونه مخفي ایښي وو په دې کې.
چې الله رب العزت د دغې احد د غزا له امله هغه را برسېره کړه او مسلمانانو ته یې د هغې تاکید وکړ چې آینده دپاره به تاسې دا اصول خپلوئ تر څو له هر ډول ازمایښونو او امتحانونو او مصیبتونو تکالیفو څخه محفوظ پاتې شئ. په دې کې د قرآن عظیم الشان یوه تفسیره خو دا وه چې وګورئ کله چې تاسې ته رسول صلی الله علیه وسلم یو امر وکړي بیا تاسې په هغې کې چون و چرا مه کوئ، تاویلات پکې مه کوئ او د رسول صلی الله علیه وسلم خبره تر پایه عملی کوي. که څنګه چې رسول صلی الله علیه وسلم عبدالله ابن جبیر او د هغه ملګرو ته ویلي چې تاسې به په جبل رومات کې اوسېږئ، که موږ فتح ترلاسه کړله او یا له ماتې سره مخ شو خو تاسې به دا مرکز نه پرېږدئ. صحابه کرامو هغه مرکز پرېښوده. قرآن عظیم الشان همدې نقطې ته اشاره کړې ده، ورته فرمایلی دي چې د رسول صلی الله علیه وسلم خبره به په هیڅ صورت نه غورځوئ. بل دا چې کله د خالد ابن ولید له عمله پر مسلمانانو باندې یو ځل بیا برید وشو او مسلمانان په خپلو کې سره ګډ وډ شول، د مسلمان له لاسه مسلمان په شهادت ورسېده. په دغه وخت کې دا اوازه خپره شوه چې رسول صلی الله علیه وسلم په شهادت ورسېده. په دې کې ځینې صحابه کرام وسلې وغورځولې، همتونه یې پس شول، همتونه یې له لاسه ورکړل. قرآن عظیم الشان دې نقطې ته هم اشاره ورته وکړله او ورته ویې فرمایل چې وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. رسول صلی الله علیه وسلم خو یو رسول د الله بنده ده، تاسې د الله د رضا په خاطر جنګېږئ. که چیرې رسول صلی الله علیه وسلم ووژل شي، په شهادت ورسول شي، وفات شي، نو آیا تاسې به میدان پرېږدئ؟ دغه راز د سیرت کتابونو او حدیث کې د احد د غزا حکمتونه بیان شوي دي چې یو حکمت خو ما ستاسو لیدونکو په خدمت کې عرض کړ چې دا چې الله رب العزت مسلمانانو ته دا ور وښودله چې په هر صورت کې به تاسې د رسول صلی الله علیه وسلم خبره پرېږدئ. دویم حکمت په دې کې دا و چې الله رب العزت مسلمانانو ته وښودل چې وګورئ ستاسو په صفونو کې ځینې داسې کسان موجود دي چې هغوی د اسلام پرمختګ، ترقي او د اعلای کلمت الله سربلندي نه غواړي، چې هغه منافقین دي. تاسې وګورئ د احد په غزا کې چې کله له مدینې څخه راوځي 1000 تنه وو، بیا عبدالله ابن ابی ابن سلول او سره د نو خپل لښکر 300 تنو دا په شا کېږي. الله رب العزت د دې غزوې له امله مسلمانانو ته وښودله او د قرآن عظیم الشان دی آیات دی ته وضاحت وکړه چې منافقین د تاسې له دې پاک او مقدس صف څخه جدا شي. نو ورته ویې فرمایل چې ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. محترمو لیدونکو، زموږ د نن ورځې خپرونه تر همدې ځای پورې وه. تر راتلونکې خپرونې پورې چې هر ځای کې یاستئ ښاد او آباد او سوکاله او خوشحاله اوسئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.